کابل کې هم مولا زبندي وم نو هغه مولا راغی تقریر شروع کړو هلته به ټي وی لګولې او په دې ټي وی کې اول به درته یو آیات او حدیث ویلي او بیا به ټي وی چالان کړو نو کوم فدایي بشوي وای دا ګوره دې ځکه دا زموږ وطن خرابوي او دا کوي او دا کوي نو دا دعوت چلول نو زه بیمار وم شاته ناست یم نور مرګري مخکې ناست نو د مولا لګیا دی د حدیث تلاوت کو لكل سهو سجدتين دا شی ویلي چې دا شی ویلي ما لارې نور پسې غفړو په مې خیال هم نو چې دا خدای خبر زه سخت مریض وم نو ما ورته ویلي چې مولوي صاحب غلط دی ویلي حدیث دی غلط ویلي لكل سهو سجدتين مو وایا سجدتان وایا دا مبتدا مؤخر ده مرفوع ده وینا همداسې ده ما د هدایې نه لیکلي دي ما هدایې کې به ان ورسره یا خو به ان ورسره ان لكل سهو سجدتين او که ان نه